خوست کې د قومونو او کورنیو ترمنځ د روغو جوړو په دوام دا ځل د خوست ولایت په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې هغه دوه دښمنۍ حل او فصل شوې چې نږدې 15 کلونو کې ښکیلو اړخونو ته مرګ ژوبله هم لرله. د ولایتي ادارې مسؤلین بیا په ټولنه کې د شخړو حل خپل لومړیتوب بولي. د روغې او جوړې دغه پروسه په ډېره چټکۍ سره روانه ده. د خوست ولایت ولایتي اداره چې د هغې مربوطه قدرمن ولسوالون امنیه قمندانون دي د خبرې ته ډېر متوجه دي. د خپل ولس خوښي د خپل ولس سوکالي او هوساینه خپل مسؤلیت بولي. همدې ته یو وخت ورکړی ده. کومې بدۍ کومې دښمنۍ د چا ترمنځ چې یو ورور رامنځته شي د پېښې ناڅاپي وي نو د هغې دا مقصد نه دی چې تر قیامته پورې دغه خلک سره وژني سره مړه کوي دی نو خامخا دوی یا د محاکمو مثال الحمدلله چې اسلامي نظام دی یا د مصلحینو د لیار دی باید مشکل حل کړي. له کلونو راهیسې چې د یو او بل وژلو ته یې شیبې شمارلې اوس ګلان په لاس کې یو بل ته له خوښیو ډکو څیرو کې ورتر غاړې وتل. دوی وایي چې د بدۍ ژوند له کړاوونو ډک وي. په بدۍ کې ګټه نشته هیڅ ګټه نشته چې شل سره مړه کړي هغه به بیا دغې دوه کسو لارې ته کوي. موږ دغه غدو د خلکو نه دا خواهش ده چې دی مقصد جوړې ته کښېني. ډېره د سختۍ ژوند و خو بس دا د قومي مشرانو سپین ږیرو د حکومت د عالمانو مشرانو د ټولو په سلسله خدای پاک خیر فصل کې وکړو په سلاله ټولو ته جوړونه ویر کې چې داسې ډېر خلک پیدا شي. ډېر توپیر لري بدي خو داس دو چې بس خدای دې چاته پېښه ماکي ډېر خراب ژوند دی. موږ ډېر بس ښه احساس کو ډېر خوشحال یو. د کورنیو او قومونو ترمنځ روغې جوړې ډېر پخوا په افغانستان کې د جرګو له لارې هوارېدلې. په دغه روغه جوړه کې مصلحین بیا وایي چې دغه دواړو دښمنیو په هوارولو کې یې ډېرې هلې ځلې کړي دي. ثبوت رسېدلې خبره ده چې سخاوت وي صداقت وي او دا خو نن سبا ډېرې د جوړې معاملې روانې دي. هر سړی په صداقت روان ده. په دا کې موږ چې څومره تېښته وکړه انشاءالله داسې چې لره ځوانون پیدا شي سپین ږیري پیدا شي دا به ډېره قرباني وي. زه دا یم که ځوانون وي که سپین ږیري وي اول باید فکر وکړي وروسته کور وکړي. اوس دا مشکله چې وه چې موږ ودرېدو طرفه دا دوړې غریبې کورنۍ وې. موږ کله چې د دی لیدله نو موږ د قمندان صاحب امنیې په دغې په سلسله موږ دغه کوشش وکړو خیر دې ته دوړه جانبه جوړ شوله چې دی په منځ کې موږ دغه جوړه وکړه. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د خوست ولایت په عليشیر او تریزۍ ولسوالۍ کې هم د دوو کورنیو 18 کلنه دښمني هم د ولایتي مسؤلینو او قومي مخور په هڅو حل او فصل شوې وه.